دې باره کې زه ځکه څه نشم ویلی که زه اوس په سپینو راځم نو کیدای شي نیکسټ ټایم زما ایمانه بوره زموږ حکومت له پکار دي چې هغه د دې اکټرانو سره او د دوی سره ډېر زیات تعاون وکړي دې کې زموږ ډېر زیات غریبانان خلک زموږ پښتانه نه تا په ښه کې پرېږدي او نه دي په بد کې پرېږدي زموږ دا دنیا چې کومه ده که نه او دا کم عوام دی او بیا خاص کر کې زموږ پښتانه فلم کې خو کار شروع دی زما نن څلورمه ورځ ده او راغلی یو یخ ځای کې ناست یو خو دا ما چې نن ځان سیف کړی دا ما بېګا ځان نه د کور نه هر سره وړي دي غریبانان د دې نه مستکار نشي کولی ولې چې کار کوي بیا وایي دا وایي غټ اکټر و او خلکو سره به ملاوېدو نه او دا اوس ورته وګوره دا خرڅوي اسب خان پکې دی هغه خو زمونږ لکه ماشاءالله زمونږ قابل احترام دی ډېر غټ اکټر دی زمونږ او د بدر د وختونو را روان دی نو زه یم چې لکه د اختر په ورځ دا سلیما سم وجړقي چې وایي د راجا فلم لګېدلی دی مونږ سلیما ته لاړ شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مرادلی کاټلنګ کې ما د پرواز ټي وی لخوا او د وخت کې موجود ما په ډیر یو مزیدار ځای کې ډیر په یو یخ ځای کې قدرمنو په سوات ملم جبه کې موجود ما د یو فلم ریکارډینګ شروع دی د لوی اختر د لپاره جوړیږي مصابي مسنینا په خبر ولګي د فلم پروډوسر چې کوم دی هغه راجا خان دی ډایرکټر یې راجا خان دی راجا خان کوم ګورو هغه د دې مخ کې بشمیر ډرامې جوړ کړي فلمونو کې کار کړي یو نوې لوک ته یو نوې سوچ دی ینګ لګته نو یقینا چې ډایرکشن به ډېر ښه اس سویټ ډایرکټر شان صاحب دی رائټر سید تاکالی صاحب دی او سجاد صاحب دی د دې خبر نور په دې کې چې کوم وګورو دا غټ بجټ فلم دی د کیمرامین عادل اسکری صاحب چې د پاکستان فلم انډستری یو ډېر لوی نوم دی د دې کاسټینګ کوم وګورو دا تقریبا د پښتو فلم انډستری څومره سپر سٹار دی علاوه شاهد صاحب عجب ګل صاحب نه نو ټول په دې کې ارباز صاحب دی جاگیر صاحب دی محسن سواتی دی د لیلا سواتی دا بشمیره هنرمندان په کې فلفل مظاهره کوي لیکن چې غټ بجټ فلم دی لیلا زم سره موجود ده تاسو لپاره فیجندري نوم تاسو پیژنئ ډېر زیات کاری کړی سټرګل دي د سره د فلم په حواله سره ودی السلام علیکم لیلا وعلیکم السلام او زما طرف نه ټول مینوالو ته سلامونه قبول کړئ ډېر مزکم ګو ډېر مزیدار لوکیشن د سوات تاسو خپل علاقه د بهرحال ډېر پټاپ باندې راغلی ملم جواد نو سات په سات کې باران کې کلم په کې راشي ډېر کول وسم تاسو خپل ځان سیب کړی کوټله وډلو چې په کې دغه سیب یخني ویډیو شو بهرحال فلم په سیټ باندې موجود دی سبب فلم په حواله سره بس فلم کې خو کار شروع دی زما نن څلورمه ورځ ده او راغلی یو یخ ځای کې ناست یو خو دا ما چې نن ځان سیف کړی دا ما بېګا ځان نه د کور نه هر سره وړي دي ولې چې دا 3 ورځې ما هم ډېر زیات د یخنۍ نه دغه شوم ولې دې نه مخکې ما مرې کیسه ډرامې وکړې نو هلته کې ګرمي وه ما یې زه کېدای شي ملم جبیر موسم داسې هغه چې مونږ رالو نو ماشاءالله هر مازدیګر باران پرون پکې بیا واوره وشوه تاسو خپله ولیده یا تاسو هغه ټایم موجود وئ نو بس بېګا مې بیا هسبینډ لاړو ما ته د کور نه هر سره اړولي چې زما کور هم مینګوره کېدی لاندې زه ستا په شان دغسې راغلم ما خو یې ځان ته مردان کې خو ګرم موسم ډېر زیاته ګرمي وه نو ما چې ډېر دغه خو معمولي دغه وي نو زه هم دغسې تش رالم تشې کپړې مې راوړې نو تاسو یقین وکړئ چې زه د مینګور یم ولې چې زموږ خو دلته داسې راتګ کېږي چې چېرته کار مارو موږ خو نور بیزي لایف دی که نه لکه چکر له مونږ ته ټایم نه میلاویږي چې مونږ راشو نو زه پخپله د مینګور یم نو ما ته دا پته نه وه نو مردانیانو پېښورانو ته بس پته وه چې هلته کې څنګه موسم دی بس ښه وه زما خو کور نږدې و ما ځان ته هر څه راولو نن مې ځان کور کړو ولې چې ډېره زیاته دلته یخني ده که په چکر هم راځئ موږ خو زه خیر د فلم په سیټ باندې خو چې څوک هم چکر له راځئ نو داسې مه راځئ ښایسته ځان کور کوئ راځئ او فلم ماشاءالله ښایسته روان دی ډېر ښایسته روان دی انشاءالله امید ساتم چې دا به ټول وګوري زه خپل مینوالو ته هم وایم چې دا فلم لازماً وګورئ چې کله په سلیما ولګي
نو دا سلیما سم اوجړه کوي ولې چې دې کې لکه زما مینوالوم دي او د سیخوان د سب خان به د جانگیر به د سواتی به وي د جیابټ به وي د سدرانور به وي د زارا خان به وي نو دې کې چې کم ټول غټ غټ اکټران دي ټول پکې موجود دي صحیح ده نو زم چې دا ټول اکټران اسب خان پکې دي هغه خو زمون لکه ماشاءالله زمون قابل احترام دی ډیر غټ اکټر دی زمونږه او د بدر د وخت نه را روان دی نو زم چې لکه ډاکټر پورس د سلیما سم اوجړه چې وي د راجا فلم لګیدل دی موږ سلیما ته لاړ شو کوم ګورو په دې وخت کې فلم جوړول یقینا چې یو ډېر لوی ریسک دی ځکه چې سینما نشته سرکټ نشته په پیسې ډېر زیات ولګنو اکثر تاوان کوي بیا هم راځي چې کوم کاسټینګ دغه کړي کوم کہانی لوکیشن ډېر لوی ریسک ګوري هغه چې کوم لوکیشن هغه ستې دی نو یقینو که خپل منګوره کې اوسېږم دلته سو پیری خپل راغلی ما چکر می وهلی دي د دې زیم نو ما دا لوکیشن په فرست ټایم ولیدو په خپل او لکه د چې دا کوم لوکیشن کتل دی کم دا غریب دا خرچه کوي کنه نو زم چې عوام د پاره دا دغه چې عوامو د پاره هغه بیا دا فیلډ ژوندې ساتي لکه داغه ک روپۍ لګي ک دوه لګي کنه نو مونږ وایو چې عوامو ته مونږ وایو چې اغوین د دغه نکی سپورټ کی لازمن د فلم سپورټ کی د سپورټ کی چې لکه دته نقصان نه فائدہ ورته شي خو نقصان نه خپل مینوالو ته چې لکه تاسو د پاره کنه دا د رو پرو هر څه ختميږي صحیح دا هر څه ختميږي نو زمم چې لکه زمون مینوال د سیو کی چې خخسته زمون دا فلم هم سپورټ کی او زمون دا راجا صاحب هم سپورټ کی چې دته همت ملاو شي چې او ما دا کار کړی دی کې ماته څه فائدہ ده چې دا زمخ کې او چلوم دا یعنی کې نه چې بس دته په نقصان ملاو شي د پکور کینی نو ګورې چې موږ پبلک سپورټ کوي پروډوسر پبلک سپورټ کوي فلم وګوري نو چې پروډوسر ته پکې نقصان وشي چې خپل ریکوري مو شي نو مخکې سټرګل کې مهنت وکړي بیا دا کوم غوايو کنه چې زکه سکمای مو نه کړ خو چې هغه کمی لګولي هغه خو ورته اثر شي کنه نو دا هغه بیا ځله پځي وي خو چې د سیتاوانو کې نو بیا خو نور څه شو خدا ټول په پکورو کې نو موږ په پکورو کې نو بس دا پبلک دی بیا ځان اسه چغلو بس صرف ټیک ټاک دی جوړه ټیک ټاک دی جوړه بس موبایلونو ته دی ګوري او بس کار دی چلای نه ورته لایف کې موږ ملاوي ګو نه داسې او نه اخوا بل کوم ګور پنجاب حکومت فلم انډسټری لپاره ډیر زیات کار کوي اوس تقریبا 200 کروڑ روپے 2 ارب روپے هغه فلم انډسټری ته ورکړي چې دا والے په دې فلمونو جوړ کړي دین علاوه نورم فلم سټي جوړي زموږ حکومت د فلم انډسټری سره تعاون نه کیده هغه زور غواړي په کار دي کنه بالکل نو بس په دې باره کې څه څه نه شویلې کله اوس په سپین اعظم نه کې دي شي نیکسټ ټایم زما ایمانه خبره نه کومه خو کوم څه کوم حکومت له تعاون خو پکا دا خو یو سنت کنه یو پکار دی ولې نه د فلم انډسټری سره دنیا خلک وابسته دي لکه ته د دنیا په څونو خلکو سره رزق تړلې دي نو زه هم سره پکار خبره ده کنه چې زمون حکومت له پکار دي چې ټیک دا خانان خو خانانی او زمون غریبانان ته وګوري زمون په دې فیلډ کې د غریبانان دي کنه موږ په کې اوس راځو او زمون مخ کې راغلي دي خو بس دا د نصیب خبره څوک په کې ځان او پیژني څوک په کې ځان نه پیژني نو چې څوک په کې ځان نه پیژني دا د غوي ګناه نه ده دا د نصیب تقدیر خبره ده زمون حکومت له پکار دي چې هغه د دې اکټرانو سره او د دوی سره ډیر زیات تعاونو کې دي چې زموږ ډیر زیات غریبانان خلک کوم ګورو لکه حکومت له پکار دي کم سے کم دا یو سند درجه لري فلم انډسټری اگر حکومت سپورټ کی سمجه پنجاب سپورټ کړی دا نو بس دا خو مونږ وایو چې سپورټ کی او څه زموږ غریبانان یا غوي تم سپورټ ډیر خبر کوي ولې چې اکم مخ کو کار کړی دی نو هغه اوس د کار لکه مطلب څوک بیمار دي څوک سدي نو زموږ حکومت ته پکار دي چې غوي تم لګ خدغه ورکی صحیح ده نو بس زه خو دا خبره کولای شم د دې نه خو نور نه کوم ګورو اکټر سره مطلب بل څه روزګار کولی نشي کنه د بس عام کسي هغه چول خرڅول شي د اړي کول شي مزدوري کوي اکټر سره خدا دغه نشي کولی هر سړی پوره خان دي مړوي دا پلان کې اکټر دی ګوره چول خرڅي وګوره د اړي کې دغه کې دغه نشي کولی کنه نه نشي بالکل کولای ولې چې دا غوي د پاره د شرم مقام نه خدا خلک نه پریږدي ولې زمون پښتانه نه تا په خل کې پریږدي او نه دی په بد کې پریږدي زمون د دنیا چې کوم ده کنه او دا کم عوام دي او بیا خاص کرکه زمون پښتانه دا خو نه تا په خل کې پریږدي او نه دی په بد کې پریږدي نو هغه غریبانان د دینه مستقار نشي کولای ولې چې کار کوي بیا وي دا وی غټ اکټر او خلکو سره ملاوي دون او دا اوس وته وګوره دا خرڅي د دې شرم د لاسه مغوي کار مار نشي کولای نو زمون حکومت تم پکار دی او زمون پښتنو عوام تم پکار دی دا کم چې خدای پاک ولا ورکړي دي او د هر سنې نوازه کړي دي نو د الله په دربار کې هیڅ کمی نشته هر چا د خدای پاک ورکړي
او لکه هغه انسان ګوري نو چې چاله ورکړي دي نو هغه له دا پکار دي چې د خپل غریبانو سره مرسته وکړي.